زمو خلکو سره ډیر شی نشته دی، مونږ سره ډیر مواد شته دی، روحاني طاقتونه شته دی، خو توجه مته نشته. توجه یو سړي سره بکس کې ښه ډېر روپۍ پرتي او یاره دکان ته ځم او څنګه چل دی توجه دې بکس ته نه دا خو سادهتوب دی. مونږ سره ډېر ښایسته ښایسته نعمتونه شته دی محترم. یو دعا درته وایم د اس رایاده شوه چې موږ تاسو دا ټینشن په دې باندې ختم شي. د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام به دا دعا ډېره ډېره ویله. عایشه رضی الله عنها فرمایي هغه بیبي ده د کور ښځه ده او انس رضی الله عنه چې د الله د رسول خادم دی هغه هم د دې خبرې ګواهي کوي چې د الله رسول به دا دعا ډېره ویله. زما په خیال موږ تاسو د سره وایو اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وزلع الدين وغلبة الرجال. یا الله د غم مصیبت نه پناه غواړم. هم مصیبت ته ویل کېږي غم، حزن هغه مصیبت ته ویل کېږي حزن. مثال غټ مصیبت د حزن دا دی چې د انسان یو ښایسته بچی ته نه ورک شي، دا حزن دی. یوسف علیه السلام چې کله ورک شوی و که نه یعقوب علیه السلام نه او هغه جړل نو دغه مصیبت ته الله حزن ویلی دی. حزن وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم او هغه به ویل انما اشکو بثی وحزنی الی الله. نو داسې غټ مصیبت چې تا نه بچي ورکېږي دا نور خو واړه واړه مصیبتونه نو دغه شان مصیبت هم الله په دې دعا باندې رفع کوي. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز. عجز دې ته ویل کېږي چې انسان غواړي چې جهاد وکم، حج وکم، عمره وکم، مدرسه جوړه کم، جماعت یتیمانانو سره احسان وکم، خو وس مې نشته. یا الله دې بې وسه نه مې مسات. والکسل او بس نه مې بیړه کېږي چې چاله ورکم او نه جماعت ته تللی شم، دې ته سستي وایي. ذکر نشم کولی، خمزار ښایسته کمره مې دا قالین دی، کارپټ دی، قرآن مجید دی، ګرمې بوري د هغې باوجود ذکر نه کوم. دا کسل دی، دې نه پناه غواړم. وغلبة الدین وزلع الدین وغلبة الرجال. زلع الدین معنی قرضونه دي کله کله انسان باندې راوړي. یو صحابي و هغه په جومات کې ډېر ناست و. د الله رسول ونه تپوس وایي ته د مانځه په ټایم کې جومات کې ناست و چې کله مونځ ټایم نه نو بیا هم جومات کې ناست، څه وجه ده؟ هغه ورته ویل د الله رسوله علیه الصلاة والسلام بس غمونه دي، قرضونه دي. موږ نن سبا یاره بس ټینشن دی، مصیبت دی، دشن. د الله رسول ورته ویل زه د دعا ښیم دا وایه الله به ستا هر څه خلاص کړي قرضونه مرضونه. څه دعا وه؟ دا دعا یې ورته وکړه. بخاري حدیث دی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل. او دا دعا ما شروع کړه الله زما ټول قرضونه خلاص. تاسو کې دا دعا چاته یاد ده؟ چې زه چې امتحان نه علمه ګورم چې دا دعا څوک وایي چاته یاد ده؟ یو دوه درې څلور پنځه ماشاءالله بس دا پنځه کسان هم ډېر باید چې موږ تاسو سجده کې دا دعا وایو. سجده کې تاسو ته وخت نشته. زموږ خلکو سره ډېر شی نشته دی، موږ سره ډېر مواد شته دی، روحاني طاقتونه شته دی، خو توجه مته نشته. توجه یو سړي سره بکس کې ښه ډېر روپۍ پرتي او یاره دکان ته ځم او څنګه چل دی توجه دې بکس ته نه دا خو سادهتوب دی. مونږ سره ډېر ښایسته ښایسته نعمتونه شته محترم. سجده کې الله دعاګانې قبلوي. سجده کې تهجد کوئ، سجده کې دعاګانې کوئ. دا تا باندې چې مصیبت راغی او دا دعا دې ویله خو یا به قرضي یا به کسلي یا به عجزي یا به پیسیني یا به غمي، بس دا ټول مصیبتونه چې راجمع کړي د اتو شیانو ته رجوع کېږي. د بلې دعا کې اته شیانه ذکر شوي دي او یا الله دې اتو نه پناه غواړم. الله به د هر مصیبت نه پناه درکړي. الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د الله صحیح بندګي وکړو. الله دې زموږ او ستاسو زړونه د خپل محبت نه ډک کړي.